خیبر پښتونخوا په نوښار ضلع کې په غټ اختر کې د بجلی او ګیس د لوډ شیډینګ خلاف ولس احتجاج کړی دی. لاینمن سره رابطه کې هم چې کوم دا فالټ ټیکول ولا دا ټول مشران وی چې نه اکسین په دې ټیم اوس ولې نشي راتلی څه چل ایس ډي او ولې نشي راتلی شیان ولې نشي راتلی سر ته جواب دی اصول خبره درته تاسو ته به اکسین نه چټي راځي چټي را راځي اکسین تاسو ته دفتر کې نه و ولې بدل نه خبره ووري کوي نه جی خبره پاریدلو مظاهرینو د نوښار او مردان روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی دی چې ورسره په سړک د ګاډو اوږده قطارونه لګېدلي دي. د احتجاج په وجه یو امبولانس هم راګیر کړی شوی چې ورته پاریدلو مظاهرینو د محفوظې لارې ورکولو نه انکار کړی دی. دغه امبولانس هم د نورو ګاډو په شانتي تر ډیره وخته پورې د احتجاجي مظاهرې په دوران د روډ بندېدو په سبب ولاړ پاتې شوی دی. پاریدلو مظاهرینو د احتجاج په دوران د حکومت او وابډا محکمې خلاف ناربازي کړې ده. ایسی نوښار تنویر احمد او د پولیس سره مظاهرینو د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. مظاهرینو ویلي چې لومړی د لوډ شیډینګ ختم کړی شي بیا به د دغه واکمنانو سره مذاکرات کوي. خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک هم دغه احتجاج په دوران په سړک تیریدو چې په دغه دوران باندې د نورو ګاډو ترڅنګ د هغه ګاډی هم راګیر کړی شوی او مظاهرینو د هغه دپاره د لارې پرانیستو نه انکار کړی دی. د مظاهرې په دوران پخواني وزیر اعلی پرویز خټک سره د سیمې خلکو مکالمه کړې ده او ورته ویلي چې هغه پی ټي آی او عمران خان ولې پرېښی. دی خو مون نه ده پرېښی، ده خو خپله پارټي پرېښې ده. دی خو عمران خان پرېښی نو خلکو ځکه ریجیت پټني چې عمران خان سره وته په نوښار کې نه رابېللې. پرویز خټک هم دغه مظاهرینو ته په خپل رد عمل کې سخت جواب ویلی او ورته ویلي چې د هغه دماغ دې نه خرابوي. نه جی چې عمران خان سره نو تاسو بلکل چې مونږ د نوښار خلک یو تاسو سره هلک صاحب مونږ عمران خان زه چې څومره پېژنم که نه تو خوب کې هم سوچ نه صحیح ده جی ښه جی هسې دماغ یې ته خراب کړی نو په دې خو خفه یو که نه نو په دې خو چې سخت خفه یو چې لکه صحیح سره په پاکستان کې نه ټینګېږي جي که نه. پرېږدئ شاته لاړ شئ. پرویز خټک مظاهرینو ته ویلي تاسو ښه فیصله کړې، اوس تر 15 کلونو پورې صبر وکړئ او موجوده سیسټم وزغمئ. مظاهرینو د حکومت او وابډا محکمې نه غوښتنه کړې ده چې د اوږد لوډ شیډینګ سلسله دې ختمه کړي او د هغوی دپاره د بجلي بحال کړی شي. نوښار نه ملګري ریپورټر سید ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور. زمونږ زنانه په تکلیف کې دي، اکسین به په دفتر کې کینی.